अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کلی ویم. عزتمندو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي د خیبر پختونخوا او د پنجاب په منځ کې چې کوم پل ده د اټک پل چې ورته ویل شي، د هغې نه پولیس والا یو کس باندې ډیر ظلم او زیاتی وکړو او د اټک پل نه ښکته ګزار کړه چې د دې په دوران کې د قافله روانه وه او اسلام آباد ته تلل او پولیس نه پرېښول چې د دې په وجه باندې پولیس په د کسانو باندې حمله وکړه. په هغې کې یو کس چې کوم د مردان سره تعلق لري او ښایسته ځوان دی، هغه د اټک پل نه لاندې پرېوت. ملګرو څنګه پرېوتل او چا وغورځولو، مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په د مشرق ټي وي چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررسي. د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. مرګرو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي ده. مردان سره تعلق لرونکی یو ښایسته ځوان چې د پاکستان تحریک انصاف والا کارکونو او د عمران خان په سربراهۍ کې اسلام آباد ته ډي چوک ته تلل او ازادي مارچ کې خپل ځان شریکول چې د دې په وجه باندې اټک په پل باندې پولیس والا د ازادي مارچ ودرولې او نه یې پرېښول. د دې په وجه دا کسانو په پولیس والا باندې ګزارونه وکړو او پولیس پې رامنډه کړه چې د دې په وجه باندې دا یو کس پکې چې یو ښایسته ځوان او د عمران خان والا ښایسته کار دا پکې د پل نه لاندې ښکته ګزار شول او د خلک دا وایي چې د پولیس په دا حمله وکړه او لاندې ښکته ګزار کړ. یقینا چې دا ډیر ظلم او زیاتی وشو او پولیس هم ډیر زغټ ظلم او زیاتی کړی دی، ځکه چې یو ګل په شان ښایسته ځوان چې شپږو بچو پلارو د پل نه ګزار کو او وفات شو او د جنازه یې په مردان د خپل کلی کې ادا کړ. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره مشرق ټي وي ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.